ټرمپ 2 تاوانونه وکړل. د سپینې ماڼۍ ترڅنګ خپله میرمن هم بایلي. دا چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو لپاره میرمن یې ورته طلاق ورکوي او یا هم ټرمپ ورته طلاق ورکوي، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د سپینې ماڼۍ یو پخوانی کارکوونکی او د ولسمشر ټرمپ منتقد ویلي چې له سپینې ماڼۍ څخه د ټرمپ راوتو سره به هغه خپله میرمن هم وبایلي. د اوماروسا مانیګون نیومین په نوم د سپینې ماڼۍ دغه پخوانی سکرتار ویلي دي چې ملانیا ټرمپ به له ټرمپ نه طلاق واخلي. د ملانیا او ډونالډ ټرمپ د واده 15 کاله کیږي. نوموړي ویلي دي چې په دې اړه کره معلومات لري او ډاډه دی چې ملانیا به ټرمپ نه طلاق واخلي. د نیومین د ادعا له مخې دغه وضعیت به ټرمپ سخت وځپي، ځکه له یو لوري ولسمشرۍ او له بل لوري میرمنه د لاسه وځي. نیومین په 2019 کې له سپینې ماڼۍ څخه استعفا وکړه او دنده یې پای ته ورسېده. مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې د ټرمپ او ملانیا واده تر ډیره قراردادي بڼه لري او د پیسو مسله په منځ کې ده. دوی دا هم ویلي و چې د ژوند دا ګډه جوړه د سپینې ماڼۍ په جلا جلا خونو کې اوسېدل. ملانیا په 2014 کې د ټرمپ د ولسمشرۍ د خبر په اورېدو له خوشحالۍ ژړلي وو. هغې رد کړي چې د ژوند ملګري سره یې اړیکې خرابې دي. ټرمپ ته ډیر نړیوال شنونکي او مشران د یو غیر عادي سیاستوال په سترګه ګوري او وایي چې ژوند تیرول ورسره ګران دي. هغه او میرمنې د تازه خپور شوي راپور په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ټرمپ او میرمنې د جلا کېدو په مسله یې خلکو تاوده بحثونه کړي دي. لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او که د ملانیا او ډونالډ ټرمپ د جلا کېدو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.